الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو ورونو او په مدرسة البنات کې ناستو خويندو میندو مکو دا بخیر. نن ورځې درس چې دی دا د قیام اللیل آداب درته بیانو. قیام اللیل د شپې په څه حصه کې د فرض مانځه نه علاوه نفل کولو ته قیام اللیل وایي. نو که د ماسخوتن د مانځه نه پس د فرض مانځه او د وترو نه علاوه یو سړی نفل کوي دغه هم قیام اللیل دی. په دې دویمه حصه کې کوي دغه هم قیام اللیل دی. خو د ټولو نه بهترین ټیم یې چې دی دا د دې شپې چې دوه حصې تېرې شي یوه حصه پاتې شي نو اخیری ثلث چې دی دا یې بهترین ټیم دی. او په هغې کې ورسره بیا یو بل فضیلت هم ملګری کېږي. هغه به درته په دې احادیثو کې ووایم چې الله نازلیږي او الله راکوزیږي لکه څنګه چې د الله د شان سره لایق ده. دې نږدې اسمان ته او درې اوازونه کوي چې څوک بخښنې غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکړم او زمانه د حاجاتو غوښتونکی شته چې زه ورته حاجات ماف کړم حاجاتو له پوره کړم. نو دا الله پاک کله دا آواز کوي دا د شپې په دې اوله حصه کې او یا د شپې په دې دویمه حصه کې نه کوي. دا چې کله دوی حصې شپه تېره شي او یوه حصه پاتې شي نو الله د خپل شان مطابق راکوزیږي او د دې شپې په دې اخري حصه کې آواز کوي. د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تهجدو دپاره بهترین ټیم چې دی دا د شپې اخري حصه ده. نو هلته به دعاګانې هم ډېرې زیاتې قبلیږي. بیا د تهجدو د عبادت چې دی یا د شپې عبادت قیام اللیل چې دی نو دا سنت عمل دی. یعنې ته ورته نفل هم ویلی شي نفلي عبادت دی. خو په دې نفلي عباداتو کې او په دې مسنونو عباداتو کې ځینې عبادات مؤکدي. مؤکد معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام په یا همیشوالی کړی او یا یې تاکیدي حکم کړی دی چې دا کار وکړئ. په غیر د عذر نه پیغمبر علیه السلام پرېښی نه. نو علما وایي چې په کم کار پیغمبر علیه السلام همیشوالی وکړي لکه نبی صلی الله علیه وسلم دا 12 رکعاته سنت د فرض منځونو نه مخکې وروستو دا یې همیشه کړي دي. صرف په سفر کې به نه کول. نو د ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته وروستو 2 رکعاته دې ته علما سنت وایي خو دا مؤکد سنت دي. نو دغه شان د شپې د عبادت د قیام اللیل دا نفل عبادت دی سنت عبادت دی خو دا مؤکد عبادت دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی. د شدید عذر نه په غیر به پیغمبر علیه السلام قیام اللیل نه پرېښود. دویم دا چې په دې قرآن کې د فرض مانځه نه علاوه چې الله د کم منځ ډېر ذکر کړی هغه تهجد دی. لکه دا یو آیت د ما ولوستو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا افمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ومن الليل فتهجد به نافلة لك. یعنی پنځه شپږ آیاتونه قرآن کې الله تعالی د دې نفلي عبادت د شپې دپاره رالیږلي دي. نو په منځونو کې علما وایي چې د فرض مانځه نه پس اوچته درجه دا د شپې د تهجدو ده. الله تعالی دې پکې زمونږ نصیب پیدا کی. و یو عالم خبره مې اورېده، هغه وی چې ځوانانو نو د خوب خوند سیوا و، موږ تکړه و، بدن هم تکړه و، خو دې خوب به دومره خوند شروع کو چې په ځوانۍ کې به د شپې عبادت رانه ایسته د خوب د خوند د وجې نه خراب شه. او وی اوس چې بوډاګان شوي وو نو ښه راپاسو خوب هم لاله نه راځي، خو د ضعف د وجې نه سړی نه اودس کولی شي او د بدن د دردونو د وجې نه هغه عبادت بیا کولی شي. ویل په بوډاوالي کې ارمان کوو خو ځواني نشته، او په ځوانۍ کې دا احساس نه و. د دې وجې نه علما وایي چې دا یو پریکټس دی، یو عادت دی. یو 10 ورځې 20 ورځې به لږ تکلیف بدن له ورکې، نو چې یو ځل پې عادت شوې نو بیا دا تهجد چې دی دې ته دا بدن داسې محتاج ای دې ته دا بدن داسې محتاج ای لکه څنګه چې د روټۍ ټیم راشي او انسان وایي یاره اوس روټۍ به کوم ځای خورو، مړه ټیم ډېر لیټ شه که نه، د روټۍ ټیم لږ لیټ شه. یعنې د غرمې د روټۍ سړی طلب کوي که نه کوي؟ دغه شان د ماښام ماسخوتن د روټۍ انسان محتاج اوته یي که نه شوقي. نو چې ځان دې پې عادت که نو بیا د شپې د عبادت به هم د روټۍ په شان ستانه دا بدن غواړي چې ګوره زه د شپې پاسم ماله جانماز، او زه د شپې پاسم ماله اوبه، زه د شپې پاسم کم ځای ته به ځم، باتروم کم دی. خو لږ محنت یو هفته 2 هفتې چې د بدن له لږ زور ورکړي نو بیا انسان د دې څه عادتي شي. نن درته زه د دې آداب بیانوم ځکه چې سلسله د دروسو په آدابو کې روانه ده چې د قیام اللیل او د تهجدو آداب ځان خبر کې، نو دا به هغه په صحیح معنو کې زمونږ عبادت شي چې کوم الله او رسول زمونږ نه غواړي. اولنی ادب د قیام اللیل دا دی چې وختي به وده کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم به د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې فضولو مجلسونو باندې پابندي لګولې وه. پیغمبر علیه السلام به وي او شورای د ماسخوتن د مانځه نه پس کړي، بابي بخاري وایي. د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنہ سے مشورې د نصف اللیل پوری کړي، خدا اسی په زول غب شپ په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نه کړي وا چې د ماسخوتن د مانځه نه پس د خپل خزي سره غب شپ لګي، میلمه سره غب شپ لګي، څه وخت پوري فقه او علم کې بحث کې خیر دی، خو نور سنت طریقه دا چې وختي ودشه. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د ټولو اعمالو په نیتونو دی. چې ته ماسخوتن په دې اراده وختي ودشي چې زه د شپې عبادت ته راپاسم،
نو ستا دا 5-6 غنټې خوب عبادت دی. یعنی ته د ماسخوتن نه وروستو اراده دې دایي، نیت دې دایي چې هلکه په زول کارونه نه کوم، لږ وختي وده کېږم چې بیا تهجدو ته پکې راپاسم. نو په دې نیت باندې او په دې اراده چې ته وده شوې نو ستا دا خوب چې دی دا عبادت کې حسابېږي بې. او په بخاري او په مسلم کې حدیث دی د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ موقوف حدیث دی، خو محدثین علما وایي چې د یو صحابي داسې حدیث راشي چې هغه پکې د پیغمبر علیه السلام حواله ورته کړي، یعنی داسې ونه وایي چې دا خبره ما د پیغمبر نه اورېدلې او د ځان نه خلکو ته وایي، معاذ ځان نه وایي چې دا خبره داسې ده او دومره ثواب دی. نو دې ته موقوف حدیث وایي، دا هم د مرفوع حدیث په حکم کې دی، یعنی د دې حیثیت داسې دی لکه دا خبره د پیغمبر نه اورېدلې خو په دغه وخت کې د پیغمبر حواله یې راشو. نو د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دا حدیث سندن خو موقوف حدیث دی، خدا په حکم د مرفوع کې دی، یعنی دا د پیغمبر نه اورېدلې خو حواله نه ده ورکړې. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ سوی وی انا انام اول اللیل، زه د شپې په اولنۍ حصه کې وده کېږم، فاقوم بیا په وخت باندې تهجد ته راپاسم، او وقد قضیت جزء من النوم، ما خپل خوبم پوره کړی، نو په اقرب ما كتب الله لي، چې بیا الله زما دپاره څونه مقرر کړي نو زه پکې په مونځ کې تلاوت هم ډېر وکړم. خو په احتسب نومتي کما احتسب قومتي، زه د خپل خوب هم داسې اجر ګڼم لکه څنګه چې دا ایخ راپاسېدل اجر ګڼم. یعنی د تهجدو په اراده باندې چې زه کوم خوب وکم نو نیت خو زما دا دی چې زه خوب ډېر وکم، په ټیم وده شم چې زه تهجدو ته راپاسم. نو په احتسب نومتي، زه په دقې خوب هم د الله نه اجر غواړم، کما احتسب قومتي، لکه څنګه چې په دې راپاسېدلو د الله نه اجر غواړم. نو ته چې په دې نیت او اراده باندې وده شې په ټیم باندې چې زه د شپې لږ تهجد وکم نو ستا دا 5-6 غنټې خوب 7 غنټې خوب دا هم عبادت شه. یو ادب شو. بیا نن سبا خو فتنه ده د موبایلو، او پیغمبر علیه السلام د دې پیشنګویي کړې وه چې وظهرت القیدات والمعازب، د دې ټنګ ټک